12 بجې راغی کپړې یې څښه ځان له په منډه منډه وچه ډوډۍ تیاره کړله بس ګرمه را ګرمه کړه ویې خوړه او د دې ماشومان څونه چې زمونږ همزولي دي نظم درته وایم خبرې چې کوم دي د سکول په حواله درته ټولو وکړلې یو نظم درته وایم خو یو خبره مې ذهن له راغله چې دا ماشومان چې کوم ټیلنټ ښکاره کوي نو دا ډېر ګران کار دی په سټیج چې څوک ورلیږي هغه ته پته وي اکثر دا هیره چې کوم ده نو دا د غر نه راوځي دا ډېره په سخته راوځي د دې ماشومانو نه دا ټیلنټ راوښکل چې کوم دي دا د دې استادانو برکت دی اصل کې د ماشوم د مستقبل روحاني مور او پلار چې کوم دی دا استاد دی نو باید پکار مونږ ټولو له دا چې د خپلو ماشومانو سره دا تعاون وکړو او د دې استادانو سره دا تعاون وکړو چې خپل بچي ته د ژوند یوه لار وښیو د وطن پاک له یو نظم دی چې زما زړه وطنه یا زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه یا زما کل وطنه یا زما جانان وطنه څلور بچي الله راکړي خو ایمان مې دا دی که په تا سخته شوه نو دا درته قربان وطنه څلور بچي الله راکړي خو ایمان مې دا دی که په تا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه ډېره مشکله ده که بل څوک پرې جنډه ولګوي پارې یو ګټ کې دې پراته دي خپل غازیان وطنه ای زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه ای زما ګل وطنه ای زما جانان وطنه او که ستا خلاف و او پتا پسې ټوپک اوچت کو خدای راستی چې ډز به کوم په بابا جان وطنه ای زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه ای زما ګل وطنه ای زما جانان وطنه او شعر دی پکې چې زه پتا ویاړم زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه زه پتا ویاړم زه پتا باندې سم بهر کوم و د ضمیر وطنه و د ضمیر خان وطنه او دو درې شعرونه چې د پرنسپل صاحب هغه خبره چې دا ډېر ګران کار وي هر کله چې سړی مسافر وي د بلها کسان مو مسافرین کړي او بلها ستاسو پکې بچي مسافرانې د چا برونه مسافرانې زه مخکې ورځو کې به دوبۍ کې وم نو یو کس د شپې غالبا 12 بجې راغی 12 بجې راغی کپړې یې څښه ځان له په منډه منډه وچه ډوډۍ تیاره کړله او بس ګرمه را ګرمه یې کړه ویې خوړه ما په فیسبوک کې ګوتې والې نو ما ته ویل چې ضمیر بهي دا فیسبوک دا واز لږ سلو کا زه به 4 بجې کار له پاسم نو هغه غریب به یا خوب کړي یا نه خو زما یې د سهاره پورې خوب ارام کړو چې ته په 12 رالې اوس دې ډوډۍ وخوړه او اوس په 4 بجې ته کار له پاسې نو تعلیم یوه رڼا ده چې هر ځای وي دا سړي ته لار ښیي نو امجد صاحب هغه یو څو شعر دی چې د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاړه زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاړه زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اخسته د اخیره کې سلګۍ یې والې د ارمانه لاړه خور مې ویل لالا اسمان ته به یې سترګې کړلې قسم دی ستا د لاسه مړه د خفګانه لاړه یا زما مور مړه د ما پرېږده و دیدن له یې ځم کپیل ویل لاړ شه خو بېزه د ګورئ خانه لاړه یارانو ویل ضمیره چغې خوب کې سله وښې ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه د زوی میاشو شوه چې مړ دی تلاجه کې پروت دی پلار یې لا اوس هم د راتلو په وسوسه کې پروت دی چا ورته ویلی دي چې لږ زخمي دی چا ورته ویلی دي چې ډېر زخمي دی پلار یې روان دی په کوڅه کې غریو نیولی ښکاري زوی د روډ په اکسیډنټ کې وفات شوی ښکاري زما په خیال باندې له دې دنیا نه تلی ښکاري چا ور لمون کې دی نیم لاس یې په ټریله کې پروت دی پلار یې لا اوس هم د راتلو په وسوسه کې پروت دی چا ورته ویلی دي چې لږ زخمي دی چا ورته ویلی دي چې ډېر زخمي دی په دې وجود مې بل دی اور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخي مور کپیل مې نه در پرېږدي په دې وجود مې بل دی اور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخي مور کپیل مې نه در پرېږدي لالا په نیمه نیمه شپه مې ورته ډېر جړلي د مور د مرګ په حدیثه مې ورته ډېر جړلي ما ورته کړې په قصه مې ورته ډېر جړلي ځمکې ته یې بس وسپاری رور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې ته وبخي مور کپیل مې نه در پرېږدي په دې دنیا باندې د مرګ نه پټېدل نشته دی د غریبۍ نه زمونږ چرته تښتېدل نشته دی نشمه نشم که نه نشمه در تلل نشته دی جاړه مه زړه صبر که خور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخي مور
کپیل مې نه در پرېږدي یا ګلالیا چې ابۍ کپن کې څنګ پرته وه زما بچیه چې ابۍ کپن کې څنګ پرته وه یا لیونیا چې ابۍ کپن کې څنګ پرته وه د غم مپروت یمه نسکور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخي مور کپیل مې نه در پرېږدي چې ما ډاګې ډاګې ته ځان والی د خفګانه د حاجي زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا نه د حاجي ما ډاګې ډاګې ته ځان والی د خفګانه د حاجي زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا نه د حاجي زه دا منم چې تا وطن کې بیماري کړې ده خو ما هم دلته ښه زړه چاودې زندګي کړې ده ما د سعودیانو د سرو شګو کې دیاړي کړې ده قسم په خدای چې پټ مې تلی دی د ملا نه د حاجي ته مسافر زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا نه د حاجي ستا ارمان چې ستا خو لږ شان ژوند زما په غېږ کې وی نو کاش د حاجي ستا خوځنکدن زما په غېږ کې وی نو د محبت دا لږ شان خوند زما په غېږ کې وی نو یوه کوږی خو چې اغستی مې وی ستا نه د حاجي زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا نه د حاجي زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا نه د حاجي مهرباني